په انتظار درته ولاړ دی آزاد قطار قطار درته ولاړ دی ټول ولس په انتظار درته ولاړ دی آزاد قطار قطار درته ولاړ دی آزاد قطار قطار درته ولاړ دی سره ډولۍ دی د غازیانو. بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ کوم بازار کې ولاړ یو، دا د بغلان ولایت د هنیغوري ولسوالي بازار ده. دا هم د مزدور رژیم د عسکرو له لاسه دا بازار هم داسې خوار و زار پروت ده، ړنګ بنګ پروت ده. دوکانونه ټول تخریب دي، د خلکو دوکانونه چور سوي، مالونه تر غلا سوي. دا اوس خلک راغلي دي او درګرد خپل وران سوي دوکانونه بیرته سره فعاله کړي. دا د دوی سره پټي سنګرونه دا هم د وخانه وه چې ټوله ګډه وډه تیکه تیکه پرته ده. دا طرف دا د بازار بله راسته ده، دا ټول ړنګ دي. دا هم هوټل و، دا هوټل هم ړنګ ده. هغه مخامخ مکتب و، هغه مکتب کې هم مزدور دښمن قرارګاه نیولې وه، هغه هم الحمدلله خلاص شو. دا هم د بازار منځ کې د دوی یو بل یو کوچنۍ پیردارخانه وه چې دا هم الحمدلله دا هم تیکه تیکه پرته ده. پتلونونه یې اوس هم دلته لا پراته دي. دا هم په دغه استقامت باندې دا د دوی بله یو پیردارخانه، دا یې مخامخ سنګرونو او دا یې ټانک داسې مجاهدینو ویشتی ده په همدغه ساحه باندې. دا د دوی سنګرونو، دا د دوی دفاعي سنګرونو چې د دې استقامت نه دوی خپله دفاع کوله. دا هم سنګر ده د دوی. هغه مخامخ ستاسې ته ښکاري هغه کور و، ملکي کور و، هلته هم دوی اوسېدل په هغه کور کې هم. داسې کوم ځای کې موږ ولاړ یو، دا د بغلان ولایت پلخمري ولسوالي شهرینه و بازار ده. دا سړک مخامخ د هنیغوري ولسوالي طرف ته تللی ده. دغه څه دوکانونه د بازار چې ده مزدور دښمن په دې ساحه یې دغه دوکانونه خپل نظامي پایګاه جوړه کړې وه. دا تاسو ګورئ چې دوی دا لاره هم تنګه کړې وه. په دې ځای کې د دوی بیسونه وو او په دې دوکانو کې مزدور عسکر اوسېدل. دا دوکانونه ټول چور سوي دي، هیڅ دوکان په دلته روغ پکې پاتې نه ده. دا فعاله بازار و فوق العاده چې په دې کې د مسلمانانو ټولې اړتیاوې په دې کې پوره کېدلې. دا تاسې وګورئ د دوکانو سر باندې دوی هلته پیردارخانه جوړه کړې. دا هم د همدغې حصې د شهرینه او د بازار په منځ کې دا یو بله د دې کابل د مزدوري ادارې د عسکرو یو بل کوچنکه پوسته ده. همدغه مکتب ده د قلعه خواجې چې په دا بل شونګ د مکتب کې مزدور دښمن دې ځای کې هم کوچنۍ پوسته جوړه کړې وه. تاسې مخامخ ورته وګورئ، دا د دوی د ناستې ولاړې ځای و، سرپټي سنګرونه یو چې اوس الله الحمد والمنه په دې ساحه باندې الحمدلله د اسلامي امارت غازیان په دې ساحه باندې حاکم دي.
ولله الحمد دا سړک بالکل خلاص ده د مزار له سړک را جدا شوی ده او دا هم دغسې تللی ده مخامخ د هنیغوري ولسوالۍ طرف ته دغه هم د بغلان ولایت پلخمري ولسوالي مربوط د قلعه خوجي سیمه ده لله الحمد والمنه دغه ځای هم فتح شو د الله جل جلاله په کامل نصرت سره دا یو مکتب د لیسه ده چې دلته مزدور دښمن له دې نه دلته د بیس په توګه باندې استفاده کوله دا تاسې مخامخ وګورئ دا د دوی ټاور ده برجې ده دا د مزدور دښمن ټانک دلته ولاړو دا مخامخ د دوی پاسګاه وه دا یې مخامخ بل بیز د عمومي غټ بیز ده چې الحمدلله د الله تعالی په کامل نصرت سره دا هم فتح شو د دې ځای هم مزدور دښمن پسې واخیستل شو دا له سختو درنو ګزارونو لاندې و دا مکتب ده مخامخ له کله نه چې مزدور رژیم عسکر دې ساحې ته راغلي او دلته یې پوستې بیسې قایمه کړی و له همغه ساعت نه دلته د مکتب درس ویل بالکل تعطیل و دلته درسونه بند و نه شاګردان راتلل نه استادان راتلل او دا یو ډېره لویه فراخه سیمه ده ډېره لویه ګڼ مېشته سیمه ده او دا لیسه دا ډېر لویه لیسه ده چې د مختلفو علاقو نه به شاګردان دلته درس راتلل خو دا مزدور دښمن دا په یو بیز باندې بدله کړې وه دا مخامخ د دوی بل لوی بیز ده دا یې اوس هم ټانک ده چې وران ویجاړ الحمدلله پروت او دا د دوی بل دسې پیرداری ځایونه وو محترم خوب هستین؟ شکر فضل خدا سر لطفا خود را به استودیوی علیماره معرفی نمایید. اسم میراجان ولد مسجدی سرمعلم لیسه قلعه خوجه. تشکر. از وقتی که عساکر مزدور اداره کابل در اینجا حاکم بودن لیسه هم لیسه فعال بود؟ بله این خط اول بود تا از سال 98 بود نه از سال 98 که همینجا قطعات نظامی دولت آمد این مکتب در تصرف از او بود و این خودتان با چشم صحنه میبینید که چیزی که چتلی مرداری است نه میز ماند نه چوکی مانده نه برادر داره مانده تنها ما اسنادای ما کلش برادر نه کتاب مانده نه کتاب مطالعه مانده لابراتوار ما تمامش بعد رفته با سرقت رفته هیچ نمیفهمیم فعلا خودم در مثال مکتب استاد هستم امروز دو ملازم و امروز معلمین خود پاکاری میکنیم و تا مکتب پس آماده با درس تعلیم به شاگردای خود آماده بشیم. یعنی تقریبا یک سال شد که در اینجا شاگردا درس نخوانده؟ نه در سال 98 در ماه میزان بود که در قوای نظامی 2 سال میشد ما در قریه گدانا در مسجد گدانا که به نام مسجد حاجی قندو یاد میشه ما امتحانا را و امسال هم تا سال 1400 هم در مدت 2 ماه دمو مدرسه موجه ما برادر شاگردای خود درس میدادیم و حالا با خاطر قرنطینه کرونا 2 هفته رخصت کرده این خوب شد که مزدورا از اینجا برآمدن رفتن این ما پس مکتب خود تصرف شدیم و از طرف برادرای امارات اسلامی مجاهدین بر ما تسلیم داده شد و ما آماده ساختیم میخوایم که برادری را پس آماده کنیم پاکاری کنیم ستره کنیم به اولاد وطن با مردم خدمت کنیم تا شاگردای جبران درس بخونن یا علم دانش یابند. تشکر. وقت خوش داشته باشین. جناب سرمعلم صاحب فی الحال کو شما گفتین که مکاتب به خاطر کرونا 1-2 هفته چی است رخصت است بعد از اراده تان چی است؟ بعد از اراده ما از ما دوام وقت مولوی صاحب اراده ما ای بوده که ما به ملت مردم افغانستان از روزی که از مکتب برآمدیم به خدای خود به قرآن خود به پیغمبر خود تعهد سپردیم که ما به این ملت افغانستان خدمت نمیکنم. مسئولین امارت اسلامی آمده بودن امرش؟ مسئول مولوی صاحب گلرحمان آمده بود و پس بر آمدن رفتن. خب اونا آمدن گفتن به شما اطمینان دادن که شما کار خود بکنید. بله دیگه برادر رئیس صاحب کمیسیون نظامی هم مولوی صاحب شیرالی خودش همیشه دمیسانه بود کلی چیز دم تسلیم کرد که دیگه کسی 2 نفر مسئله رو دین روز به خاطر که کسی جنس نبره اینجا امروز ما همکاری کرد تا شام برادر گل که ما کمک کردن و مکتب آدم مردم تسلیم کرد. درست است. خب درست است. حالا شما چی میکنین که پاکاری میکنیم مکتب صفا میکنیم صفاکاری میکنیم این چتلی و گپا رو پاک میکنیم شما میتونید که از کتابایی که ما به شاگردا توضیح میگیم شما بریم با کدام حالت هفتگی است درست مالک اون رو هم ببینید دا د مکتب داخل صحن ده دا تاسو وګورئ د مزدور رژیم عسکر شکل دلته راغلی و د مکتب
ټول ترتیب یې ګډوډ کړی دا صنفي اطاقونه دي وجه برگ متناولت کتابای تدریسی را برد نشان دا برادوار تا گوره دا لابراتوار کتابخانه یک تا تفسیر سه که کلش خالی ما دا این 15 سبجلد کتاب مانده بودم مولوی صاحب یعنی هیچ چیزی نمانده اینا کلی شی چور کرده چور نیست مولوی صاحب هیچ چیزی نمانده یک تعدادش زیر پای کردین اون جو کتابای تدریسی شاگردار مولوی صاحب خود کنم برداری که دا کثافات گوره دا کتابون تدریسی د شاگردان دي دا څه شوی دا ټول د مزدور زی مشکرو شکولي دا خو دوی ځانو ته وایي چې موږ د تعلیم او تعلم والا خلک یو موږ ترقی راوړو دا خبره نه د دروغ وي الله دا ګوري دا دوی دلته بوجي پکې هغه کړي دا کړکۍ بندې کړي دا د مزدور زی عسکرو دا کار کړي تر څو پورې له دې صرف نه دوی د یو نظامي پیګا په حیث باندې کار اخیست دا کتابونه کړي پولاندې کار کې شکولي مې شاف میز دوره بود یک تاشنا مونده مولوی صاحب جبه میز دوره شما سعی کنید بچی سیستم کنید 40 دانه چوکی داشتم یکیش نیست کلش بردین اینه الماریایی که اسنادا رو میماندیم به اینی حالت هست اینی میز داره ماست به اینی حالت هست سرازی آشپزی کرده چی باید؟ ما چون برپادری آن حالت اینی رقم چل پس خلا کمرده دا دیده این میز داره هست چنگرم داره مزدون دو کیلو تو دیست کرد اینه مولوی صاحب اینمی چیزاییست که ما برادر گل خودت میبینید دا د دوی اسلامي اردو ده